انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس. ویو سړی راغی او په صف کې وردننه شو په داسې حال کې چې ساه نیولی و، یعنې راغی چې دا مونځ راګیر کړي. کله سړی تیز تیز قدمونه والي نو ساه یې رامات شي. فقال نو ویې ور په اوله کې دا ووي، تکبیر یې څنګه وکړو دا یې ووي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي، ډېر صفتونه طیبه چې پاک دي، مبارکا فيه چې برکت والا دي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لمونځ ختم کو، قال ویوی ایکم المتکلم بالکلمات، څوک دی په تاسو کې ویونکی د دغه کلماتو. دی لږ په زور ووایي، رسول صلی الله علیه وسلم هغه کلمات واورېدو. دا چا دا ووایي فارم القوم، نو خلک چوپ شو، چا څه نه وي او دې سړي هم څه نه وي. دې سړي ولې څه نه وي؟ یره کې ده، یعنې که څه غلط څه مې ووي یا په غلط ځای کې مې ووي. فقال نو بیا ووي ایکم المتکلم بها، دا چا دا ټکي ووي فانه لم یقل بأسا، ته څه د ګناه خبره خو نه ده کړې، نه څه غلط کار یې کړی. هغه سړي خبره شروع کړه دې نه بعد وی جئت یا رسول الله زرالم وقد حفظني النفس، زرالم په داسې حال کې چې ساه نیولی وم او بس دغه کلمات مې ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته یې غوږ ورته کېدی. ښه موږ د دې نه زه چې تاسو ته یم که نه چې څومره علم ډېرېږي ته به افسوس کوې. که د ژوند مرحله دې تېره شوي نو ته به هغه ټولو مراحلو ته سوچ وکړي. دا اوس ګوره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اسانه که ګرانه؟ ټولو کې اسانه ده، یا اسان ذکر اسانه دعا استفتاح کې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها، وی ما 12 ملائک ولیدل چې تادي کوله په دې کلماتو سره چې کم یو به دا کلمات الله ته برخیږي. 12 ملائکو د یو بل نه مخکې کېدو، یو وایي چې دا کلمات به الله ته زه خېږم، بل وایي چې زه به خېږم. دومره عظیم کلمات تا ویلي دي او دومره اوچت کلمات تا ویلي دي چې د ملائکو د یو بل سره مقابله وه چې یو وایي دا خبرې به زه الله ته خېږم او بل وایي چې زه به الله ته به راخېږم. لکه دا قرآن کې الله ویلي دي الیه یصعد الکلم الطیب، پاکې خبرې الله ته خېږي، دا پاکی خبری دی، ذکر دی. نو 12 ملائک اوس په دې کوشش کې دي چې دا یو وایي زه بل وایي زه.